سوال یو خور کړی دی وی آیا ښځې له ده جایز دي چې دا کور کې د پخلي کار او د ماشومانانو ساتل او د کور صفایي وکړي او دا د جنابت په حالات کې؟ الجواب، جنوب انسان هغه چاته ویلی کېږي چې د کوروالی د لاسه نارینه دی او که زنانه ده، کوروالی د لاسه په جنابت راشي او یا په بل څه طریقې سره ترې مني خارجه شي، ده ته جنوب ویلی کېږي. چې یو سړی د جنابت په حالت کې په ده باندې مونځ منع دی، طواف، جومات کې اوسېده، یعنی په دې کې لږ اختلاف شته، قرت د قرآن له لاس وړله، دا کارونه په جنوب انسان باندې څه دي؟ منع دي. هر چې د کور کار دی د زنانه دپاره، پخلی شو، ماشومانانو ساتل شو، د کور صفایي شوه، دې کې څه حرج نشته. دغه شان نارینه که چا سره ګپ شپ لګوي، خبرې کوي، کور نه بهر ته وځي، دوکان نه څه سودا راوړي، هم څه خبره نه ده، په دې کې څه حرج نشته. ها غوره دا ده چې څه وکړي؟ غسل وکړي زر تر زره. که غسل نه کوي وایي چې بیا به وکړم، نو بیا دې چاردام وکړي. دا چاردام وګوره واجب نه دی، مستحب دی، او د دې فایده څه ده؟ دا جنابت به راکم شي لږ، بس دا فایده ده. حدیث کې دی چې عایشه رضی الله عنها وایي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د جنابت په حالات کې فاراد ان یأکل او ینام، او ډوډۍ ته به یې زړه وشو چې یاره ډوډۍ وخورمه، یا د وده کېدو اراده به یې وکړه، د جنابت په حالات کې توضأ وضوءه للصلاة، نو داسې چاردام داسې اودس به یې وکړو لکه څنګه چې لمانځه لا کوو. لکه یو سړی وایي چې زه وروسته لامبم، مو خو غوره دی چې په دغه ټیم ولامبي. یو سړی وایي نه اوس نه لامبم، وروسته لامبم، هېڅ خبره نه، لیټ کولی شي، نو بیا پسې ښه طریقه څه ده؟ چاردام وکړي، اودس وکړي. که دام ونه کړي هېڅ پې نشته، ګرځېدی شي، خبرې کولی شي، خوراک کولی شي. دا زمونږ د اوسه پورې خصوصا د مشران په دې لاعلمۍ کې پاتې شوي وو، هغه هم د مولیانو د لاسه، چې مولیانو ورته دا مسلې بیان کړې. زمونږ قدرمن والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې د رحمتونو باران راوورئ، او الله یې د هغه د قبر نه جنت باغیچه جوړه کړي. هغه ماته دا قصه کوله، وایي زمونږ چې کله هلکوالی و، نو په هغه وخت کې به اکثر دا خلک لامبلو لا د رینایانو دې چاپ ته تلو سهار، هلته به ګرمې اوبه وي که نه، نور خو سیسټمونه نه و. نو هلته وی موږ دا اورېدلي وو، مشرانو به هم دا وایي چې د جنابت په حالات کې خبرې دا منع دي، خبرې به نه کوې، خبرې نور هر څه خو پرېږده، خبرې. نو سحر کې به دا کسان داسې کته تلو، څوک به اخوا تلو، لکه چاپ ته به داسې لامبلو ته، څوک به داسې تو، نو چا به ورته لکه کیلی دی، لکه چېرته روان یې؟ نو دا بیا موږ ته غټه جاښه جوړه شو، نو موږ وایي هغه به پوه شو چې ځه دی لامبل روان دی. خبرې منې دي، وایي خبرې نه شي کولی. نو دا بې دلیله خبره ده، خبرې هم کولی شي، ګرځېدی هم شي، خوراک هم کولی شي، څښاک هم کولی شي. ها غوره دا چې په ټیم ولامبي، که نه لامبي نه بیا چاردام وکړه، که دې ونه کړو څه خبره نه. په دې یو دلیل دا موږ دا حدیث هم بار بار بیان شوی د ابوهریره رضی الله عنه، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وایي زه د مدینې په یو کوڅه کې روان وم او د جنابت په حالات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې له راغی. اوس ګوره دی بهر ته راوتی دی، او څوک دی؟ ابوهریره دی رضی الله عنه، عام سړی نه دی، ولې دی د مسلې نه دی خبر، راوتی دی بهر ته. ها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، ما سره ملاو شو، لاس یې ملاو کړو، څنګه یې ښه؟ زه چې ځو ځان سره روان کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ونیو د لاسه، وایي زه چې ځو. اوس د ابوهریره رضی الله عنه په زړه کې بله مسله راغله چې زه خو د جنابت په حالات کې د پیغمبر سره ګرځېده خو نامناسب، دومره اوچت انسان، دومره پاک انسان. وی خیر یو ځای ته موږ لاړو، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا سره په خبرو شو،
فانخنست منه زه ترې پټ شوم چېرته لاړ فذهبت فاغتسلت لاړم زر زر مې ولامبل او بیا رالم وایي چې رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ناست أين كنت يا أبا هريرة چېرته تللی داسې وفادار انسان د هغه دپاره دا نه و چې دا مالدار دی دا غریب دی دا تور دی دا سپین دی دا اوس ابو هریره ته ناست ځکه چې دیزې پورې خو سره راغلی خو یکدم چېرته لاړ أين كنت يا أبا هريرة چېرته وی ما ورته چې یا رسول الله د جنابت په حالات کې وم فکرهت ان اجالسک نو زما دا نه خوښه چې تا سره ګرځم او زه د جنابت په حالات کې و ابو هريره وی چې ابو هريره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته سبحان الله مسلمان نه پلیتیږي ابو هريره مطلب دی که ته ما حدیث ګرځېدی نو دا کار ستا څه روا و ته څه پلیت خو نه وي جنابت خو دې ته نه وایي چې ستا د جسم نه پلیتي داسې بهیږي نه نو دې حدیث نه دا واضح شوه چې که یو سړی غسل ونه کړي د هغه دپاره ګرځېده را ګرځېده خلکو خواله تګ راتګ ډوډۍ خوراک ګپ شپ داسې دي جایز دي که نه وی جایز نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ابوهریرې ته ویلو چې ته راوتې د کور نه سله او چې راوتې خو ډایرکټ به تلې رامبلو لکه نه دا خبرې به ورته بیا کړی وی والله اعلم